کوم کسان چې د ښځو سره په رابطې اخته دي والله که بیا د حلال رزق مستحق وګرځېږي دا کوم پیسې چې تا د خپل جیب د خپل مال څخه په ناروا باندې په ناجایزه توګه ښځې ته ورکړلې دا ستا د دنیا برکت ستا د دنیا اطمینان ستا د دنیا خوند ټول ولاړې بیا ته د سرمایې مستحق نسي جوړېدلی په اسلام کې ډېره خطرناکه ګناه ډېره لویه ګناه انسان تباه کوونکی ګناه چې کوم د زنا ده زموږ د معاشرې نوجوان طبقه دې دا واوري خپل ځواني ساتل سره د دې چې پر زنا قدرت لرې سره د دې چې تا ته زنا کول اسانه دی درته مهیا ده لیکن په دې خاطر باندې د زنا څخه ځان لرې ساتل چې الله جل جلاله راسه ناراضه کیږي او د قیامت په ورځ بیا ماته د رحمت په نظر نه ګوري دغه کسان به د قیامت په ورځ په هغه سخته ورځ باندې چې انسانان په ډېر سختو حالاتو کې په خلو کې غرق وي دا به د الله د عرش د سایې لاندې آرام او مطمئن ناست وي لیکن هغه بدبخت انسانان چې د نفس او د شیطان متبعین دي هغوی چې څه ورته ویل دی په هغه پسې پسې دي د خواهشاتو پیروي کوي د خپل د نفس او د خواهشاتو د پیروي د وجې دنیا او آخرت ځان ته تباه کړی ده دا زناکاران دې واورې د 5 منټو خوند دپاره د 10 منټو خوند دپاره د یو شوه روز د خوند دپاره دنیا او آخرت مه خرابوي دا ډېر خطرناک عذاب دی روایت کې راځي نبي علیه السلام فرمایي وایي د شپې 2 کسان راله زه د ځان سره بوتلم روان 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 یو ځای ته یې بوتلم هلته ما د انسانانو چیغارې او بغارې واورېدې ډېر سختې چیغې وې ول ما ورته دا څه شي دی ول دوی چې زه لږ مخته بوتلم هلته یو ډېره لویه کنده وه په دې کنده کې خطرناکه اور بل او په هغه اور کې انسانان سوځېدل چیغې او بغارې ولې لس لغړ وه ول ما ورته دا څوک دی ول دا هغه کسان دي چې په دنیا کې زناوې وي کولی د حرام ارتکاب یې کوئ بغیر د نکاح د ښځې سره خپل جنسي خواهشات پوره کول دا اوس بعض ځوانان د مینې په نامه باندې د عشق په نامه باندې په بل نامه باندې د ښځو سره اړیکې جوړوي زه پر تا مین یم فلان یم ما ستا سره مینه ده او فلان کوم شیطان نور هم لارې ورته تخلاصي حدیث کې راځي نبي علیه السلام وایي النساء حبایل شیطان ښځې دا د شیطان جال دی شیطان د دې په ذریعه باندې پاک دامنه انسانان ښکار کوي او بیا چې دلته سره یو ځای سي اول د ټلیفون اړیکې وي بیا مخامخ سره پیدا کړي او بیا په موټر کې سره ځي په پکنیک باندې العیاذ بالله په زنا باندې اخته دا ډېره لویه ګناه ده دا په معمولي عمل باندې دنیا او آخرت سره ځان د هغوی د نقصاناتو او د عذابو سره ځان مخامخ کېدل ته روایت کې راځي نبی علیه السلام فرمایي کوم وخت چې زاني زنا کوي ایمان د ده د سره لاړ سي استغفر الله که په دغه حالت کې دته مرګ رالي خو بې ایمان او دا دومره منحوس عمل دی دا زنا دومره منحوس عمل دی دومره منحوس عمل دی چې په دنیا او آخرت کې سړی د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخامخ کوي هغه انسانان چې خدای نه خسته د ښځو سره اړیکې ساتي دا خبره دی واورئ چې په دنیا کې چې کوم کسان زناوې کوي د هغه د دنیاوي عذابونه دا دي اول الله د ده د مخ ښایست او نور وړي بد مخ پې د مخ څه به نور ختم شوي دی هر چا بد به ضدي کېږي او دویم دا الله به د ده د عمر څخه برکت واخلي عمر به کم وي عمر به کم دا نه چې هغه د ده عمر راکمېږي یا د عمر د کمېدو څه مطلب دا دی چې د ده د عمر برکت به الله واخلي د خیر د کار توفیق به بیا نه ورکړي او بل دا الله جل جلاله به د ده په رزق کې تنګي راولي د نامحرم سره اړیکه کوي په جیب کې 10 روپۍ نه لري د هغه 10 روپۍ هم پر ځان لري کوم کسان چې د ښځو سره په رابطې اخته دي والله که بیا د حلال رزق مستحق وګرځېږي دا کوم پیسې چې تا د خپل جیب د خپل مال څخه په ناروا باندې په ناجایزه توګه ښځې ته ورکړلې دا ستا د دنیا برکت ستا د دنیا اطمینان ستا د دنیا خوند ټول ولاړې بیا ته د سرمایې مستحق نسي جوړېدلی دا خو یې 3 عذاب د دنیا دي او د آخرت 3 عذاب دا دي اول خطرناک عذاب د قیامت په ورځ چې دی د الله حضور ته راځي الله به دته په قهر وي د رحمت په نظر نه ورته ګوري استغفر الله د 5 منټو د خوند دپاره د عارضي خواهشاتو در سره کول دپاره څومره لویه بدبختي سره موږ مخامخ کېږو دا خلک خبر نه دي
او که دومره د شیطان په اتباع کې غرق دي چې خپل دین اسلام قرآن سنت ټول یېر دي هغوی ته هېڅ توجه نه ده نو یو د آخرت عذاب دا دی چې بیا الله دته د قهر په نظر ګوري د رحمت په نظر نه ورته ګوري دویم دا د قیامت په ورځ به الله جل جلاله دغه کس د ډېر سخت عذاب سره مخامخ کړي جهنم ته به واچي په جهنم کې به د دې کسانو عذاب ډېر سخت دی او دریم دا چې د محشر په ورځ د انسانانو په وړاندې دا ټول عالم به د ده د بدبویي څخه تکلیف او د ده د بدبویي په وجه به ټول عالم ته ښکاري چې دا بدبخته په دنیا کې په زنا اخته و الله پاک دې موږ وساتي دومره خطرناک عمل دومره خطرناک عمل حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم انسانان چې په زنا اخته په حالت د زنا کې الله جل جلاله د ده د بدن څخه ایمان لرې کوي ایمان لوړ پر فاصله ورته ولاړ او که په دغه حالت کې دی مړ سو بې ایمانه ولاړ بې ایمانه ولاړ دا څومره خطر او بل روایت کې دا راځي چې د شرک څخه وروسته د ټولو غټه ګناه هغه ده چې سړی خپل جنسي خواهشات په حرامه توګه د یو ښځې سره ترسره کوي دا ټول بد عمل دی زموږ د معاشرې انسانان ورځ تر بله په دې عمل باندې اخته کیږي او دا د اخر زمانې علامه ده چې نبي علیه السلام وایي په اخر د زمانه کې به زنا عامه سي د خدای دپاره ځوانانو که غواړي چې د قیامت په سخته ورځ باندې الله درڅه خوشحالي او د الله د عرش د سایې لاندې په آرام په اطمینان باندې ناست اوسي نو دغه عمل وکړي د زنا څخه ځان وساتي الحمدلله حلال نکاح لري ښه به حیا به پرده په خپل کور کې زنانه لري بس هغه څه الله جل جلاله تا ته جنسي خواهشات هم در پوره کړی دي اولاد هم درکړي خدمت هم درکړي هر څه او که نه لري الله ته صبر وکړه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي که څوک د واده توان نه لري فعلیه بالصوم روژې دې نیسي په هفته کې دوې درې روژې نیسي دا ستا دپاره د حفاظت لویه ذریعه ده الله دې د دې عمل څخه زموږ د نوجوان طبقه وساتي په ډېر مشکلاتو کې ورځ سره بله موږ اخته کېږو او ډېر د فتنو دور دی ډېر د فتنو دور دی د خدای جل جلاله څخه په دې دور کې د عافیت خواست کوه د فتنو څخه د حفاظت خواست کوه الله ته وژاړه چې خدای ما ته د فتنو څخه حفاظت نصیب